السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، ستړي مشئ په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. ګرانو اوریدونکو، په نننۍ ویډیو کې به د افغانستان د کرکټ په اړه مهم معلومات درته وړاندې کړو. ویډیو در سره تر پایه وګورئ او که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. بیا هم ستړي مشئ ګرانو اوریدونکو، ویل کېږي چې افغان کرکټ بورډ غواړي د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی پیاوړی تیز بالر حمید حسن د افغان ملي لوبډلې د بالینګ د روزونکي په توګه وګماري. افغانستان د کرکټ بورډ او همداشان حمید حسن ترمنځ په دې اړه خبرې اترې روانې دي، خو حمید حسن غواړي چې خپله وروستۍ نړیواله لوبه ترسره کړي او له هغې وروسته بیا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بالینګ روزنې ته دوام ورکړي. حمید حسن د افغانستان په ملي لوبډلې کې د بالر په توګه یو خاص ځانګړی ځای درلود، خو وروسته له هغې چې د انګلستان په وړاندې په لوبه کې زخمی شو، ډېره وخته له لوبډلې څخه بهر و. د خپل ټپ له امله یې نشو کولی چې په ملي لوبډله کې ولوبیږي، خو په وروستیو کې حمید حسن یو ځل بیا د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره د لوبو په میدان کې راښکاره شو. حمید حسن چې اوس مهال 35 کلن دی، د افغانستان لپاره په 38 50 نړیوالو لوبو کې ګډون کړی چې 9 وکټې ترلاسه کړي. ورسره تر ټولو غوره بارنګ په 50 لوبو کې 45 رنزونو په ورکولو سره 5 وکټې دي. حمید حسن په 25 نړیوالو لوبو کې 35 وکټې ترلاسه کړي چې تر ټولو غوره توپ اچونه یې د 22 رنزونو په ورکولو سره 4 وکټې دي. او اوس هم د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په هکله افغان کرکټ بورډ افغان ملي لوبډلې ته د راتلونکو نړیوالو سیالیو لپاره په کابل کې تمریناتي کیمپ پیل کړی. د افغان کرکټ بورډ په وینا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ترڅنګ د کورنۍ کرکټ پیاوړي لوبغاړي چې شمېر تر 150 پورې رسیږي له ملي لوبډلې سره یو ځای په کابل کرکټ نړیوال لوبغالي کې په تمریناتي کیمپ بوخت دي. دا تمریناتي کیمپ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د راتلونکو نړیوالو سیالیو ته د چمتووالي په موخه ترسره کیږي. ګرانو لیدونکو، دا و د افغانستان د کرکټ په اړه نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو سره لایک او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان، تاسو ټول ته ښه وخت.